په روژه کې د ښځو ثواب تر نارینه‌و زیات وي. معارف الاسلام اداره ځکه ښځې په روژه کې ډیر زیات خدمت کوي او خاص کر بیا د روژه دارانو خدمت کوي. اولا ښځه تر ټولو مخکې پیشلمي ته پاڅیږي او تر ټولو مخکې راویښیږي چې د پیشلمي خوراک او پیشلمۍ تیار کړي. دغه څه وروسته چې کله پیشلمۍ وسي د سهار په وخت کې بیا د خپلو بچیانو خدمت کوي، ناشته ورته تیاره که، چای ورته تیارې که. بیا د غرمې په وخت کې د خپلو بچیانو یا کشرانو ورونو خویندو خوراک او ډوډۍ ورته تیاروي. نو بیا د مازدیګر په وخت کې د ورځې د کور څه کار وي، یا ډوډۍ پخه که، یا سورای جارو که، یا وغیره بل کار وکړه. بیا به نو د روژه مات لپاره تیاری نیسي، وریجې پخې که، غوښه پخه که، پالک پاخه که، وغیره سبزیات. بیا به دا پخوي. د دې اشپزي پخلي وروسته به بیا دا غم او دا سوچ ورسره چې خسر به مې سره راته وایي، خواښې به مې سره راته وایي، خاوند به مې سره راته وایي چې دا دې څنګه اشپزي پخلي کړې ده، پلانی دیګ دې تریو دی، پلانی کې مالګه نشته، پلانی کې غوړ زیات دی او شربت یخ نه دی، په شلمبو کې د مالګه نه ده اچولې. بیا به دا جذبې او دا غصې زغمي. د هغې نه وروسته چې کله روژه مات وسي، بیا د تراویح لمونځ دی، نو بیا به دوی تراویح کوي. تراویح څخه وروسته بیا د نارینه‌و لپاره یا د کورنۍ لپاره چای یا اضافي میوه تیاروي. بیا په دې خدمت باندې بوخت دی. بیا د شپې تر ناوخته ویښه یي، څلور شي صفا کې وغیره، بعضې نور کارونه سرته ورسوي، د شپې په 2 بجې ویده سي. بیا دا غم ورسره کورنۍ دا وظیفه هم په غاړه ورکړې وي چې د پیشلمي لپاره به مو هم ته راویښوې. نو که یې شپه الله مکړه یا ناوخته سوی وي یا دا ښځه نه یې راویښه سوې، بیا کورنۍ غوسه ورباندې کوي چې تا غږ ولې نه دی راباندې کړی او پیشلمۍ مو نه دی کړی، ناوخته دی، دا ده او ها ده. د نارینه‌و لپاره داسې نه ده پکار. دغه طریقه اسلام نه ده غوره کړې. اسلام شریعت او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په کور کې د میرمنې سره، په کور کې د ښځو سره د خدمت کولو طریقه غوره کړې ده. په کور کې که ستا مور ده، که ستا خور ده، که ستا میرمن ده یا ستا لور ده، د دې باید ډیر زیات خیال وساتل سي. هغه هم انسانه ده، هغه هم خوب ته ضرورت لري، هغه هم ستړیا لري، هغه هم مریضي لري. ما ورته خیال نه ساتو، ټوله شپه ورځ په خدمت کې تېره کړي، بیا هم غوسه ورباندې کوو، بیا هم بد ورځ ورته وایو. په ورځ کې ما ورته یا خو بازار ته وتلي یو، یا په کور کې ټوله ورځ په خوب باندې راباندې تېره سي، او یا په فلمونو کتلو باندې په فیسبوک وغیره انټرنیټ راباندې تېره سي. دا شان د روژه ماتو وروسته او تراویح وروسته هم بیا فلمونو ته ناست یو. نو په کور کې باید د خپلې میرمنې سره یا د ښځو سره خدمت وسي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د میرمنو سره ډیر ښه چلند کوي. هغه طریقه باید موږ او تاسې هم اختیار کو. سړی باید د ښځو سره په کور کې خدمت وکړي. په صحیح البخاري کې یو حدیث راځي، یو صحابي د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها څخه دا پوښتنه کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې څه کار کوي. عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته وایي کان یکون فی مهنة اهله. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل اهل خدمت هم کوي. ګڼ شمېر احادیث په دې کې راغلي دي. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ځان خدمت هم کوي، چې خپل یو ضرورت یو کار پیدا سوی وي هغه خدمت یې خپله کوي. جامه یې څیرې سوې وي هغه جامه یې خپله هم ګنډلې ده. داسې نه چې اوس نبی صلی الله علیه وسلم د خدمت څوک نسو پیدا کولی، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې دا خدمت کوي، د خپل ځان خدمت یې خپله کوي. په دې خاطر باندې چې د خپلې کورنۍ سره ښه ژوند وکړي، خپل امت ته ښه طریقه د ښه سلوک کولو، د ښه ژوند کولو پرېږدي. ما ورته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه پرېښې ده، بس راسو پر ښځو باندې جذبې کوو، پر ښځو باندې زده کړې کوو. داسې طریقه نه یې په کار. راځئ په خپل کور کې په خدمت کولو باندې ونه شرمېږو او پر ښځو باندې ترحم وکړو، شفقت ور باندې وکړو او په کور کې خدمت ورسره وکړو. دا طریقه اسلام غوره کړې ده. دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه ده. په دې طریقه باندې په کورنۍ کې بیا کولی سو چې د خوشحالۍ، د آرامۍ او ښه ژوند وکړو. تاسو د مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست.